د الله تعالی او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره د مینې په برکت مې ډیر معنوي او نوراني خوبونه نصیب شوي دي چې یو خوب مې هم تاسو ته نه دی بیان کړی، خو یو خوب د هغې بیانول زما مجبوري ده، ولې چې دغه ستاسو امانت دی او که دا امانت ما تاسو ته در ونه رسو نو د قیامت په ورځ به هم تاسو زما ګریوان ته لاسونه اچوئ. خوب دا دی چې بیګا وده شم نو الله سبحانه وتعالی ما ته د رسول پاک صلی الله علیه وسلم زیارت وکړو چې څلور واړه یاران ورسره په یو محفل کې ناست دي او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم نه د مجلس دغه اراکین تپوسونه کوي، سوالونه کوي او نبی علیه الصلاۃ والسلام ول جوابونه ورکوي. زما هم زړه کې راله چې یاره زه هم د رسول پاک صلی الله علیه وسلم نه یو سوال وپوښتم. نو ما وی چې اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم زمونږ په وطن کې انتخابي عمل روان دی او د مذهبي ګوندونو خلق هغې روزانه خوبونه ییني او په خوب کې وایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام زمونږ صوبایي یا قومي اسمبلی امیدوار ته پګړۍ په سر کړه، زمونږ په جلسه کې شرکت وکړو او وای چې یاره موږ ته دا خبره وکړله چې د پارټۍ قائد د نه خفه نشي، دی یوازې پرې نه دی. نو آیا په دې خوبونو کې څه حقیقت شته او که نه دا خوبونه دي د خپله ځانه ویلي؟ نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم په ډیر خفګان کې ما ته جواب عنایت کو او وی فرمایل چې څومره چې هم په دې عمل کې حصہ اخلي دا ټول زما امتیان دي، دي ټول زما کلمه ویلې ده. آیا زما د شان سره دا خبر ښایي چې زه دې په امت کې یو فریق شم او زه د یوې ډلې حمایت وکم، د یوې ډلې جلسه کې د شرکت وکم او د یوې ډلې امیدوارانو ته پګړۍ په سر کم، زه فریق جوړېدی شم؟ نو چې کله حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا خبر واورېده نو د هغه مخ د غصې نه تک سور شو او وی چې یا الله چې څوک هم په دنیاوي معاملاتو کې او په ذاتي اغراضو کې د الله پیغمبر او منګه ملوث کوي، نو یا الله د هغوی دنیا هم ورانه کې او د هغوی آخرت هم تباه کې.